په 1930 کې په جلال آباد کې د امان الله خان اعلی حضرت په قیادت کې یو جرګه وشوه د پښتنو ډېره غټه. دغه جرګې اعلان وکړ چې د پیرنګیز د افغان تر مابین چې تر 1919 مخکې کومې معاهدې دي دا ټوله لغوه دي، دا موږ یوه نه منو، دا د جبر په نتیجه کې دي. دوو کسو پر ډیورنډ لاین باندې کتاب لیکلی دی، یو محمد حسن کاکړ لیکلی دی، یو د کلکته پوهنتون وایس چانسلر دی هغه لیکلی دی. دا دواړه دا ګواهي ورکوي چې موږ په برټش لایبرري کې دا معاهده کتلې ده، ویلې هم ده، خو پر دې باندې د عبدالرحمن خان لاسلیک نشته، دستخط یې نشته باندې، بې دستخطه معاهده ده. پنځم هغه وخت چې څوک پرنګیان له دې ځایه تله په 1940 کې چیرو ګورنر په صوبه پښتونخوا کې چیرو په خپلو یادښتو کې لیکي چې ډیورنډ لاین د افغانستان د مشرقي سرحد تشریح نه کوي. په کابل کې 3 کسه د لښکر مشران عبدالله خان اڅکزی، امین لوګری او موجود خان د کوهداما، دا د لښکر مشران د پیرنګي خلاف بغاوت وکړ. پیرنګی را په مخه کړ، د کوهداما نه ځای هم راویوست، د وردګو زه درته د پیرنګي 2,000 فوجو جدیده سلا ورسره وه. د درونټې په تنګي د آخري تنګی دی چې جلال آباد ته وځي، یو ډاکټر مکناټن ووت ژوندی، نور ګرم مړه شوه په دا ناوه کې، او هغه هم په مټه کې لګېدل چې د هندوستان نیول د افغانستان په موجودګۍ کې ګران دي. په قاجار د ایران په باچا دا قرارداد لاسلیک کړ چې که چېرې پر هندوستان برید کېږي، افغانستان پر هندوستان برید کوي، ایران به پر افغانستان برید کوي. هغه دا ورسره ومنله، دا ورسره قرارداد که لاسلیک یې شاه زمان څو وار لښکر راټول کړ چې لاهور ته به رسېده، دلته به پر هرات برید وکړ ایران. څه وخت په پانی پت کې افغانانو پښتنو مرهټه یو ډېر لوی طاقت په هندوستان کې پیدا شوی و، دوی ماتې ورکړه. پیرنګیان په دې پوه شوه چې د هندوستان یا زموږ د بر صغیر یا د سب کانټیننټ چې ورته وایي چې د دې محوري قوت افغانستان دی، دا له تکسلازه تر بامیانو پورې دلته ډېر پر مخ ولاړ. دلته د بودا 560 پوهنتونونه جوړ شوه او 80 علومو پکې ویل کېده. د دنیا مخلوق به راتګ بودایان دلته به یې داخلي اخیستې. دا پوهنتونونه د ټکسلازه تر بامیانو پورې، دا د بامیانو مجسمې چې کومې په دنیا کې ډېر مشهور یو دغه و جوړې وې چې 15 فوټه جګې مجسمې وې. باختر او د یوناني دورې دا تاریخ ثبوت دی چې په دا دوره کې په افغانستان کې 1000 شهره آباد وو، او ښه د هغه وخت په تعلیم او په هنر خبر خلک چې څه وخت امیر شیر علي خان راغی د 200 پس. امیر شیر علي خان د پیرنګیانو پر دې شي انکار وکړ. پیرنګیانو دوم لام وتاړه، دا په 1880 کې دی، دومه جګړه. بیا یې له 3 لیارو برید وکړ پر افغانستان، د کندهار، د کرمې او د خیبر. کابل ته ورسېده. هغه مخکې چې کوم پیرنګی رسېدلی هغه وخت د دې سیاسي مشر مکناټن و. مکناټن په کابل کې مړ کړ، مردار یې کړ. دوام وار د دې مشر کیانوري و، دا هم پیرنګی و، دا هم کابل ته ورسېده. امیر شیر علي خان ولاړ مزار ته چې کمال روسیانو کومک واخیست. په کابل کې یې زوی پرېښو یعقوب خان، آیا پر تخت کښېناو چې څوک کابل ونیو شو، دا اسیر و. بیا پیرنګیانو را روان کړ، رای اوس ګندمک ته جلال آباد ته چې ووځي
سرخرود ورته وایي. دا مخکې چې دا اوس کومه لار ده دا لار مخکې نه وه، مخکې د کچرو د اوښانو لار وه پر لتبند تله، اوس دلته پر درونټه ځي، هغه وخت د اوښانو لار وه. دا چینه ده په مخکې په دې کې له جلال آباد له سرخرود چې تاسې دلته یې راوست په جبر د ګندمک معاهده په وکړه. په زبردستي یو قیدي و، د ګندمک معاهده یې په لاسلیک کړه، دا سیمې یې وپرنګي ته د معاهدې په توګه ورکړي. خو دا د جبر معاهده وه، دا د برابرۍ معاهده نه وه، دا یې قیدي و. د یو قیدي چې د چا په قید کې وي دغه سره معاهدې نه کوي. خو بیا پسې راپورته په پښتانه د میوند په میدان کې ماتې ورکړه. ایوب خان دا چې کوم ملالۍ ستایو، دا ملالۍ په 1880 کې د جون پر 28مه د میوند په میدان کې پرنګی مات کړ. له هغه بعد پرنګی په کابل کې هم مات شو. خو پرنګي دا چل وکړ چې بجای ایوب خان عبدالرحمن خان تللی و، له امیر شیر علي خان تښتېدلی و، په بخارا کې هغه یې راوغوښت، هغه یې راوست پر تخت یې کښېناوه. دوی ولاړ. دوی چې ولاړ امیر دوست محمد خان عبدالرحمن خان راپورته شو، کندهار د ایوب خان په لاس کې و، له هغه سره وجنګېده، د انګرېز کومک وسله او ایوب خان ایران ته ولاړ. انګرېزانو تماس سر جوړ کړ، له ایران یې پېښور ته راوست. دا یې عبدالرحمن خان ته کښېناوه چې دا ډیورنډ دوی په معنی ای ورته کښېنولی و په پېښور. عبدالرحمن خان په دې پوه و چې که نه منم نو دغه نور افغانستان هم ځي. عبدالرحمن خان په 80 کې راغی، پرنګیانو ډېر بغاوتونه په وکړه په خلکو. د غلجیو بغاوت وشو، د شینواریو بغاوت وشو، د هزارهو بغاوت وشو، د اوچ نورستان ورته وایي هغه وخت کې کوپرستان، دا بغاوت وشو. خو دا عبدالرحمن خان یو پولادي سړی و، دغه ټول بغاوتونه آرام کړه. آخر دې ته مجبور کړ چې په 1893 کې دوی وایي دغه د ډیورنډ توافق لیک دی، مسوده ده چې هر څه دی، دا یې په وکړ بای جبر. دا سیمې رالي د هندوستان کې شامله کې پرنګي. اوس موږ راځو دې ته چې موږ د ډیورنډ دغه توافق لیک آیا دا یو قانوني حیثیت لري کې نه لري؟ د دې معاهدې دا په برټش لایبرري کې پرته ده په برطانیه کې. دوه کسو پر ډیورنډ لاین باندې کتاب لیکلی دی، یو محمد حسن کاکړ لیکلی دی، یو د کلکته پوهنتون وایس چانسلر دی هغه لیکلی دی. دا دواړه دا ګواهي ورکوي چې موږ په برټش لایبرري کې دا معاهده کتلې ده، ویلې هم ده، خو پر دې باندې د عبدالرحمن خان لاسلیک نشته، دسخط یې نشته باندې، بې دسخطه معاهده ده. دا د دواړو کتابو. او زما زړه هم په دې واخیسته چې دا پاکستان چې آرام دی هلته خامي موجوده ده، که نو دوی به دونې باغارې جوړې کړې وې. دا یې اولنی غیر قانوني حیثیت دی. دوام د ډیورنډ دغه حیثیت په خپل ذهن کې دا موږ ته خلک ډیورنډ وایي، د دې څه قانوني حیثیت هم شته کې نشته. درېیمه جګړه له انګرېزانو سره د 1919 ده. د امان الله خان چې افغانستان خپله ازادي واخیسته، ازادي یې څه واخیسته؟ د پرنګیانو له زغې ځان ویست، همې خارجه پالیسي همې داخله پالیسي د افغانستان په خپل لاس کې واخیسته، آزاده. دا د امان الله خان دوره ده د 1919. زموږ دلته عام زاړه خلک د غزا کال ورته وایي، دلته ډېر جنګونه وشوه. دا ازادي یې واخیسته. دا ازادي چې یې واخیسته، اوله وفد چې پنډۍ ته ولاړ په 8 د اګست 1919 د علي محمد خان هغه وخت د افغانستان وزیر داخله و، د هغه په کارګردګۍ کې ولاړ. هلته چې ولاړ چې کوم قرارداد دوی وکړ
د افغانستان ازادي ومنله فرنګیانو. په هغه قرارداد کې دا لیکلي سوي دي چې تر دې مخکې چې د افغانستان او د انګریزانو په مابین کې څه معاهدې سوي دي دا ټوله لغوه دي، دا نه منل کېږي، دا د جبر معاهدې وي. دا دوم. دریم، په 1930 کې په جلال آباد کې د امان الله خان اعلی حضرت په قیادت کې یو جرګه وشوه د پښتنو ډېره غټه. دغه جرګې اعلان وکړ چې د فرنګي د افغان تر مابین چې تر 1919 مخکې کومې معاهدې دي دا ټوله لغوه دي، دا موږ یوه نه منو، دا د جبر په نتیجه کې دي. دا یې درې. څلورمه جرګه د شاه محمود چې صدر اعظم و په 1951 کې جرګه وسپه، لو جرګه، دغه هم دا معاهدې ټولې لغوه کړې چې دا معاهدې افغانان نه مني، دا د جبر په نتیجه کې دي. څلورم چې په 1991 کې په یو ان اے کې کوم چارټر ډکلیر شو د یو ان اے په کانفرنس کې، په هغه کې ولیکل شوی چې هغه ټولې معاهدې یویا دي د افغانستان نه، د افریقې د عربو چې د جبر په نتیجه کې سوي دي او هغه خلک زیر دست و فرنګی بالا دست و، دا ټولې معاهدې ختم دي په دنیا کې، دا خپل افادیت نه لري. دا یې څلورمه ده. پنځم، هغه وخت چې څوک فرنګیان له دې ځایه تله په 1940 کې کیرو ګورنرو په صوبه پښتونخوا کې، کیرو په خپلو یادښتو کې لیکي چې ډیورنډ لاین د افغانستان د مشرقي سرحدت تشریح نه کوي، دا غیر طبیعي دی، دا طبیعي نه دی، دا غیر طبیعي دی. د طبیعي هغه زه یو شی درته یم، دوه شیان له ما هېر شوه چې تاسې ذهن ته یې راوړم. یو منګو خان د چنګیز خان مسی دی، تخ کتاب لیکلی دی، هغه وایي د هندوستان او د افغانستان په مابین کې اباسین طبیعي سرحد دی، دا د هغه خبره ده د سرحد په حواله. بله د بابر توزکې بابري هغه په خپله لیکي چې د اباسین د افغان او د هندوستان په مابین کې طبیعي سرحد دی. دی په خپل دې کتاب کې قلم تراز دی چې یو ورته اباسین سړی راپورېږي د هر څه شکلونه بدل شي، د وښو شکل، د مال شکل، رواجونه، هر څه بدل شي، او چې تر اباسین اخوا ته پورېږي د هغو بیا جلا خپل شکلونه، واښه، جغرافیه، هر څه سره ګډ. نو دی د افغان او د هندوستان په مابین کې اباسین طبیعي سرحد دی. یو دا زموږ ذهن نشین. بل فرنګی چې په صوبه پښتونخوا کې 19 کاله حکمراني کړې ده، د دې داسې ښه نوم دی میکم چې ورته د دغه کتاب لیکلی دی. هغه وایي چې دا سرحد چې دا ډیورنډ لاین دی دا غیر فطري دی، دا فطري نه دی، فرنګیانو ته یې ستاسې ظلم کړی دی. فطري سرحد چې دی اباسین دی. څلورم فرنګی دی جان څه نوم یې دی، د هغه کتاب دی، هغه هم دغه وایي. نو د دې ډیورنډ چې موږ ته خلک یادوي د دې قانوني حیثیت نشته، وچ جبر دی، په جبر پر موږ ولیار دی، قانوني حیثیت یې نشته. او بیا تر ټولو لویه خبره دا ده چې که دا سوی هم دی، دا خو له پنجابي سر نه دی سوی، دا له فرنګي سر سوی دی. هغه وخت پاکستان ونه په 1893 کې، نو پنجابی د دې کلیم څنګه کوي چې د سر دا قرارداد هم نه دی سوی، دا قرارداد د فرنګي سره سوی دی چې فرنګی تللی دی، خو دا قرارداد ورسره تللی دی، دا یې مالک نه جوړیږي. نو د دې دپاره د زور ضرورت دی، دلته قانون نه دی، دا جبر دی. یو او بل زه تاسو ته داسې عرض کوم ځوانانو، ستاسې مستقبل دی، فیوچر دی.
تاسې دلته کله خبرې کواسته چې د سر امن، زما د ژبې امن، زما د کلتور امن، زما د خاورې د معدنیاتو امن، دا امن به تاسې ته خپل ریاست درکوي چې ستا ریاست وي، ستا د ژبې وي، ستا پر جغرافیه جوړ وي. پردي ریاستونه دا امن تاسې ته نشي درکولی، نه پیرنګي درکولی سو، نه پنجابی درکوي. دا چې تا ته ستا د ژبې، ستا د کلتور، ستا د معدنیاتو دا ټول شورټي ضمانت درکړي، بیا دی تا څه کوي؟ د ده ګټه بیا نشته په تا کې. نو له دغې غلطفهمۍ به موږ وځو چې موږ د پاکستان په چوکاټ کې زننه د سر امن غواړو، د ژبې، د کلتور او د معدنیاتو. دا نشي کېدای. دا به په هغه ورځ کېږي چې ستا خپل ریاست وي له مارګلې څخه د آمو تر غاړې، بیا به ستا د سر امن هم وي، د ژبې امن به ده هم وي، د معدنیاتو امن به ده هم وي، غرور به ده هم وي، تاریخ به ده هم وي، ژبه به ده هم وي. دا هر څه به هغه وخت کېږي. نو باید ځوانان دې ته ملا ټینګه کړي. یقیني سخت کار دی، سرونه به پکې ځي، خو که ازادي غواړئ سر به بایلئ. ازادي د سر بې بایللو نشته. بس دغه آخري خبرې وې.